تاکي صاحب تاسو د نننۍ غونډې په اړه څه نظر لرئ څه لاسته راوړنې مو درلودې ماشاءالله ډیره کامیابه غونډه وه او دلته مو ګاونډیو هیوادو او د روسیې او د قطر او د اندونیزیا هیوادو له وزیرانو سره ډیر ښه مجالس ولرل او موږ یو د بل نظریات واوریدل او امید لرو چې دغه ډول ناستې به د افغانستان او د ټولو سیمې لپاره په ګټه وي ټولو وزیر صاحبانو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاري کوي ټولو په دې خبره تاکید و چې د افغانستان شتمنۍ باید ازاد شي د افغانستان د ولس سیاسي او اقتصادي حقوق ورته ورکړل شي چین هیواد نه مننه کوو چې داسې یو ترتیب جوړ کړو او له دې نه ټولو ښه استفاده وکړه او په آینده کې هم د داسې ښو غونډو په هیله یو همدغه د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د غونډو سلسله به روانه وي او افغانستان به شمولیت پکې کوي امید لرو چې په راتلونکو غونډو کې له دې نه هم زیات پرمختګونه ولرو دغسې غونډې کولی شي چې د افغانستان په اقتصاد هم مثبت اثر وکړي د افغانستان په اقتصادي او سیاسي او بشري برخو په ټولو کې اثر ولري نو دا یقیني او کامیابه غونډه وه ډیره مننه د یو پرمختللي افغانستان په اړه د چین هڅې څنګه بولئ د چین د هڅو ستاینه کوو چین د دې غونډې کوربتوب وکړو او ډیره ښه غونډه برابره کړې وه ښه مهمان نوازي یې وکړه او یو ښه زمینه یې مساعده کړه نو امید لرو چې په آینده کې هم دغسې پرمختګونه ولرو د چین د هغو مرستو هم مننه کوو چې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې کړي دي او مننه کوو چې د افغانستان محصولاتو ته چین ته د راتلو زمینه هم مساعده کړې ده دا ټول هغه هڅې دي چې د چین په ښه نیت دلالت کوي مننه د افغانستان د اقتصاد د بیا په خو درېدو لپاره مو پلان څه دی چونکې افغانستان کې تر ټولو لویه ستونزه ناامني وه تېر 40 کاله په افغانستان کې امن نه و په افغانستان کې اشغالګر قوتونه وو اوس په افغانستان کې اقتصادي شیرازۍ ته اقتصادي بیا رغونې ته زمینه مساعده شوله افغانستان به که خدای کول د اقتصاد مرکز وي افغانستان